سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. زه مرضیه ستاسو د پښتو مضمون ښوونکې چې په 5م ټولګي کې تاسو ته دغه مضمون پر مخ بیایم. موږ په نن چې دویم درس لولو، یعنې دویم لوست دی، خو زموږ جلسه 5مه ده. د دغه یعنې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عنوان چې زموږ نننی درس دی، د ده یو درسي ساعت په تېره جلسه کې تېر شو چې هغه 6مه جلسه وه، او د کتاب پاڼه هم 3مه ده. انشاءالله چې تاسو جوړ روغ صحتمند سرحاله اوسئ. راځو د نن ورځې لوست ته. خو مخکې له دې چې زه تاسو ته نوی درس پیل کړم، انشاءالله چې تاسو تېره ورځ چې لوست مې تاسو ته ولوسته او کورنی کار مې درکړ هغه ترسره کړی. 5م ټولګي کتاب دی، تاسو بیا هم وګورئ په انځور کې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ او تاسو هر کار یا هر لوست د خدای په پاک نامه پیلوو، ځکه نو دغه لوست هم په بسم الله الرحمن الرحیم پیلوو. ګرانو زده کوونکو، تېره ورځ موږ دغه لوست تر دې جې پورې ولوستو چې د دې پاتې برخه به نن دې درسي ساعت کې تاسو ته وړاندې کړم. په تېر درسي ساعت کې تاسو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په اړه معلومات ولوستل، زده م کړ، او د مخه لوستل ما وویلې چې په دې لوست کې تاسو باید زده کړئ، او موخه بله دا به چې تاسو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په اړه معلومات ترلاسه کړئ، چې دا کار انشاءالله تاسو کړی او معلومات هم ترلاسه کړي دي. نن هم بیا هم دغه پاتې برخه چې تاسو ته لولم په دې درسي ساعت کې موخه د دې لوست سم لوستنه ده، او د دې ترڅنګ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په اړه پیژندنه یا د هغه د ژوند او کارونو په هکله تاسو ته معلومات درکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرته له خلافت څخه سوداګري هم کوله. ګرانو ماشومانو، تاسو وګورئ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرته له خلافت څخه سوداګري هم کوله، او له دې لارې څخه یې زیاته حلاله شتمني پیدا کړه، او خپله شتمني د اسلام د مبارک دین په لاره کې لګوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له شهادت څخه وروسته د مسلمانانو مشر وټاکل شو. وروسته له چا څخه؟ وروسته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه. د خلافت په دوره کې ډېر فتوحات کړي او خلک یې د اسلام سپېڅلي دین ته رابللي دي، او د دې مبارک د خلافت په وخت کې افغانستان ته هم د اسلام سپېڅلی دین راورسید. د 12 ورځې کمې 12 کاله خلافت وکړ. 12 ورځې کمې 12 کاله خلافت وکړ، او په پای کې د باغیانو او اسلام دښمنانو له لاسه په داسې حال کې په شهادت ورسید چې د قرآن کریم تلاوت یې کاوه. ګرانو ماشومانو، تاسو ولوسته. په دې لوست کې بیا هم تاسو یو ځل د مخه لولم چې ستاسو د مخه لوستل لا ښه شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرته له خلافت څخه سوداګري هم کوله، او له دې لارې څخه یې زیاته حلاله شتمني پیدا کړه، او خپله شتمني د اسلام د مبارک دین په لاره کې لګوله. یعنې دغه سوداګري چې ده کوله، هر هغه پیسې هر څه چې ترلاسه کړي هغه د اسلام د مبارک دین په لاره کې مصرفول. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له شهادت څخه وروسته د مسلمانانو مشر وټاکل شو. د خلافت په دوره کې ډېر فتوحات کړي او خلک یې د اسلام سپېڅلي دین ته رابللي دي، او د دې مبارک د خلافت په وخت کې افغانستان ته هم د اسلام سپېڅلی دین راورسید. 12 ورځې کمې 12 کاله خلافت وکړ،
او په پای کې د باغیانو او اسلام دښمنانو له لاسه په داسې حال کې په شهادت ورسید چې د قرآن کریم تلاوت یې کاوه. انشاءالله چې ستاسو د مخه لوستل زده شوي دي، اوس تاسو ته د همدغه لوست په اړه بیا هم معلومات درکوم او تیر لوست یو ځلې بیا لولم، یعنې د پیل نه تر پایه پورې یو وارې بیا هم تاسو ته د مخه لولم. که چیرې کوم زده کوونکي زموږ تیر درسي ساعت یې لیدلی نه وي، کیدای شي اوس بیا غوږ کېږدي او درس مخته بوځو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلام دریم یار دی. د حضرت محمد صلی الله علیه و سلام له پیدایښت څخه 15 کاله وروسته زیږېدلی دی. د پلار نوم یې عفان و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. د تقوا او حیا خاوند، له لیک او لوست سره یې مینه درلوده. همداراز یې په سخاوت کې شهرت درلود. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، نو قرآن کریم یې په یاد زده کړ چې د هغه په پوهه کې لا زیاتوالی راوست او د خلافت په موده کې قرآن کریم په یو مصحف کې راټول شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرته له خلافت څخه سوداګري هم کوله. یعنی په دې معنی کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت کوه، د دې ترڅنګ سوداګري هم کوله او له دې لارې زیات حلال شتمني پیدا کړه. یعنی کله چې د سوداګرۍ د دغې لارې څخه حلال پانګه شتمني د ترلاسه کړه او خپله شتمني د اسلام د مبارک دین په لاره کې لګوله. کله چې هر څومره چې د ګټه ترلاسه کوله د دې سوداګرۍ څخه، دغه ټوله د اسلام د مبارک دین په لاره کې مصرفوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له شهادت څخه وروسته د مسلمانانو مشر وټاکل شو. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات کیږي، نو دا هغه وخت دی چې د دې پر ځای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د مشر په توګه ټاکل کیږي. د خلافت په دوره کې ډیر فتوحات کړي. یعنی کله چې دغه دوره خلافت چې و، په دغه موده کې د ډیر ځایونه فتح کړي دي او خلک یې د اسلام سپېڅلي دین ته رابللي دي. او د دې مبارک د خلافت په وخت کې افغانستان ته هم د اسلام سپېڅلی دین راورسید. کله هغه وخت و کله چې د خلافت کاوه، نو په هغه وختو کې افغانستان ته هم د اسلام سپېڅلی دین راغی. البته د دغه زمانه کې و 12 ورځې کمې 12 کاله خلافت وکړ. یعنی د خلافت موده چې و 12 کاله و او په پای کې د باغیانو او اسلام دښمنانو له لاسه په داسې حال کې په شهادت ورسید چې د قرآن کریم تلاوت یې کاوه. یعنی کله چې د وفات کیږي، په شهادت رسول کیږي، دا هغه وخت وي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن کریم تلاوت کې وي. ګرانو زده کوونکو، تاسو دغه لوست زده کړ. انشاءالله چې پکې کومه ستونزه نه لرئ. تاسو څه کوئ په دې درسي ساعت کې پوښتنې جوړې کړئ. مثال یوه پوښتنه تاسو کیدای شي په کتابچو کې ولیکئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څویم یار و؟ ځواب یې تاسو پوهیږئ، دریم یار و. همدغسې څو کاله وروسته وزیږېده، دا هم تاسو کولی شئ دلته ولیکئ چې 15 کاله وروسته. د پلار نوم یې څه و؟ عفان و. ځکه چې تاسو
کله دغه لوست په پوښتنو باندې اړوئ پوښتنې او ځوابونه هغه وخت ستاسو سم زده کېږي. که چېرې په امتحان کې هم ستاسو ښوونکي دغه پوښتنې راوړي تاسو ته بې ستونزه نه وي کولی شئ په ډېره اسانۍ هغه حل کړئ. بله پوښتنه کولی شئ جوړه کړئ. څو پوښتنې مې تاسو ته وویل همدغسې کولی شئ د دې په ادامې نورې پوښتنې هم جوړې کړئ چې مثلا قرآن کریم یې له یاده زده و. دغسې پوښتنې دلته ما څو پوښتنې وویلې چې څو هم یاد د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و او د چا په لارښوونه اسلام مبارک دین ته مشرف شو. همداسې راځئ د نوي لوست څخه هم همداسې پوښتنې جوړې کړئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت پرته بل کوم کار کې بوخت و. تاسو کولی شئ ولیکئ سوداګري کوله او بل دا چې دغه د سوداګري عایدات چې درلودل یا شتمني په کومه لاره کې مصرفول. تاسو بیا لیکئ چې د اسلام د مبارک دین په لاره کې دغه لګولې. او بله پوښتنه هم کولی شئ داسې جوړه کړئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د چا څخه وروسته د مسلمانانو مشر وټاکل شو. داسې هم جوړولی شئ او داسې هم جوړولی شئ چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وروسته څوک د مسلمانانو مشر وټاکل شو. داسې هم جوړې کړئ. سمه دی. داسې هم نو بیا لیکئ ځواب یې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وروسته د مسلمانانو مشر وټاکل شو. بیا هم راځئ دلته پوښتنه جوړوئ چې د چا د کوم خلافت په موده کې افغانستان ته اسلام سپېڅلی دین را ورسېده. بیا هم عیناً ځواب پکې کولی شئ ولیکئ. او بل دا چې تاسو دلته پوښتنه جوړولی شئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څو کاله خلافت وکړ. بیا لیکئ چې 12 کاله خلافت وکړ او د چا شهادت ته ورسو. داسې هم پوښتنه جوړولی شئ. بیا ځواب کې لیکئ چې باغیانو او د اسلام دښمنانو په داسې حالت کې شهادت ورسو چې خپله د قرآن کریم تلاوت کې بوخت یا تلاوت یې کوه. پوښتنې کله چې جوړې کړې منظمه ځینې زده کوونکي که تمرین کې داسې پوښتنې وي هغوی د تمرین خپله دغه نه لیکي پوښتنه نه لیکي. داسې ورقه ږدي لکه دغه لومړۍ پوښتنه ده. لومړۍ پوښتنه داسې باید اول پوښتنه باید ولیکل شي بیا دلته ځواب. خو ځینې زده کوونکي څه کوي دغه پوښتنه هیڅ نه لیکي مستقیما ځواب لیکي. داسې سم نه ده زما په نظر ځکه چې که چېرې تاسو پوښتنه او ځواب یو ځای سره تاسو نه ګیج کېږي او زر له یاده کېږي. نو ځینې زده کوونکي شاید د دې لپاره چې ډېر ونې لیکو کار ستونزمن نه شي د هغه لپاره دغه کار کوي. خو داسې مه کوئ. اکثرا تمرین کې هم که پوښتنه وي تاسو داسې ولیکئ. خو دلته تمرین نشته. تاسو کولی شئ منظمه کتابچه هم خط کشي کړئ. لومړۍ پوښتنه دویمه دریمه. تاسو څه کوئ د دغه لوست څخه 6 پوښتنې جوړوئ. ډېرې پوښتنې د لوست څخه جوړېږي خو خیر تاسو 6 پوښتنې جوړې کړئ. ځوابونه ورته پیدا کړئ په څنګ کې ولیکئ. بیا دا له یاده کړئ. ځکه چې دا لوست له یاده کېږي تاسو باید له یاده کړئ. اول ښه چې له یاده هم کړئ بیا وروسته د هغه کولی شئ پوښتنې جوړې کړئ او پوښتنې ځواب کړئ. یوه خبره بله دا چې تاسو یوازې داسې درس زما مه تعقیبوئ چې په کور کې که زه وایم ولیکئ لغتونه حفظ کړئ. نه، لغتونه منظمه حفظ کړئ او همداسې پوښتنې چې وایم دا جوړې کړئ ځوابو سره له یاده کړئ. داسې بیا تاسو کولی شئ د امتحان پوښتنې په ډېر اساني توګه حل کړئ او پکې ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو دغه زموږ د نن ورځې لوست د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل. پوښتنې جوړول هم پوه شوئ چې څه ډول پوښتنې باید جوړې کړئ ځوابو سره چې په کتابچو کې ولیکئ. انشاءالله چې دغه لوست تاسو زده کړی وي او ستونزه پکې ونه لرئ. حالا عمل شه. خدای په امان. ښه ورځ ستاسو د بریالیتوب په هیله.